یوه ورځ کې پر پاکستاني پوځ 2 خونړي بریدونه او د طالبانو تازه اعلان. وایي پاکستان زموږ او چین اړیکې خرابوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید شوی چې له امله یې 4 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سیمې امنیتي سرچینو رسنیو ته ویل چې دا برید د بنو په جانخیلو سیمه کې شوی دی. سرچینو زیاته کړې چې د امنیتي ځواکونو 3 موټر پر سړک تېرېدل او د جانخیلو سیمې ته د تلو په حال کې و چې د سړک د غاړې بم پرې وچاودېده. په دې چاودنه کې 4 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بل لور ته د پاکستان رسنیو د امنیتي سرچینو له قوله وویلي چې د بلوچستان په خاران کې هم پر پوځیانو برید شوی چې 8 تنه پکې وژل شوي دي. د لومړي برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان حافظ ګل بهادر ډلې او د دوهم برید مسؤلیت بلوچ ازادي غوښتونکو منلې ده. بلخوا د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان هغه تور چې ګنې پر چینایانو برید له افغانستان څخه پلان شوی وویلې چې دا د امکان لري خبره ده چې له افغانستان څخه بریدګر موټر کې له سپین بولدک څخه تر شانګلې رسیږي خو د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې پرې نه پوهیږي. نوموړي ویلي چې پاکستان په دې ډول ادعا غواړي د اسلامي امارت او چین ترمنځ اړیکې خراب کړي. خو د په وینا چې طالبان د چین سره په اړیکه کې دي او هغوی ته په ډاګه کړي چې دا د دوی د اړیکو پر ضد دسیسه ده ځکه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د چین ګټو ته زیان ورسیږي. عام خلک هم وایي پاکستان د چین څخه د قرضونو ترلاسه کولو لپاره خپل ناکامي د افغانستان په بدنامولو پټوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.